واه په آی پی ایل کې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې لپاره د راشد خان د کپتان کېدو امکان. دا چې ولې او څنګه ویډیو تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د کرکټ ټي وي مشهورې ورزشي خبرپاڼې 3 لوبغاړي څرګند کړي دي چې ممکن د کین ویلیامسن په غیر حاضرۍ یا نشتون کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډله رهبري کړي. کین ویلیامسن او همدغه راز اسټرالیوي لوبغاړي ډیوډ وارنر ممکن د ای پی ایل په لوبې له دې له امله له لاسه ورکړي چې د دواړو لوبډلو نیوزیلینډ او اسټرالیا ترمنځ چې 3 ورځنیو لوبو لړۍ د مارچ په 14مه نیټه سډني کې پیلېږي. نو له دې کبله ډیوډ وارنر او ویلیامسن به د خپلو اړوندو لوبډلو لپاره ځانونه ثابت کړي چې دغه 3 ورځنۍ لوبې به د مارچ په 29مه نیټه پای ته ورسیږي. نو د کرکټ ټي وي ویبپاڼې 3 لوبغاړي څرګند کړي چې د کین ویلیامسن په نشتون کې به سنرایزر حیدرآباد لوبډله رهبري کړي چې یو پکې افغان لوبغاړی راشد خان هم دی. لومړی بونیشور کومار چې د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې سیالیو په جریان کې ټپي شوی و. نو تمه کیږي چې هغه به 2020 آی پی ایل یا هند غوره لیګ کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره راستون شي. دغه 30 کلن لوبغاړي چې په تیر آی پی ایل پړاو کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډله د شپږو لوبو لپاره رهبري کوله. نو له همدې کبله ویبپاڼې ادعا کوي چې د کین ویلیامسن په نشتون کې به بونیشور کومار سنرایزر حیدرآباد لوبډله رهبري کړي. دویم نومان شوی لوبغاړی منیش پانډې دی. منیش پانډې چې د هند په کورنیو سیالیو کې ښه کارکردګي ترسره کړې ده او د ښه سیالیو سربیره د لوبډل مشرۍ لپاره هغه غوره نومان دی. دغه 30 کلن لوبغاړی د 2020 کال آی پی ایل لوبو کې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې له لوري په 11 کروړ اخیستل شوی دی. نوموړی چې د تیرو 2 کلونو راهیسې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي او تر دې دمه پورې 24 لوبو په جریان کې 628 منډې جوړې کړي دي. نو د هغه کارکردګۍ ته په کتو سره ویبپاڼه ادعا کوي چې د ویلیامسن په نشتون کې ممکن منیش پانډې سنرایزرز حیدرآباد لوبډله رهبري کړي. دریم نومان افغان تنکۍ ځوان راشد خان دی. راشد خان چې د 2019 50 ورځ جام وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر په توګه وټاکل شو او د تیر کال په نومبر میاشت کې د ویسټ انډیز پر وړاندې د 3 ورځو لوبو لړۍ یو په 2 بریا سره پای ته ورسوله. خو د 3 ورځنیو لوبو په جریان کې افغان لوبډله د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې ویټوی شوه او همدغه راز یوازې یوه ټیسټ لوبه یې هم وبایلله چې له امله یې نوموړی د لوبډل مشرۍ لرې کړل شو او پر ځای یو ځل بیا اصغر افغان د 3 واړو فارمیټونو لوبډل مشر وټاکل شو. 21 کلن راشد خان چې په 9 کروړه د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې له لوري ساتل شوی دی. راشد خان له 2019 میلادي کال راهیسې له سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره مل دی او دوامداره وکټ اخیستونکي په توګه موجود دی. نو له همدې کبله ویبپاڼې پر وینا چې د کین ویلیامسن په نشتون یا ټپي کېدو حالت کې راشد خان د سنرایزر حیدرآباد لوبډله رهبري کوي ځکه راشد خان په کپتانۍ کې تجربه شوی لوبغاړی دی او ډېرې سختې تنګې لیدلې دي. نو ستاسې نظر څه دی چې آیا راشد خان به په آی پی ایل کې لوبډل مشر شي او که څنګه خپل نظر راسره شریک کړئ. ډېره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.